له دې ویرې محبت کولی نه شو. موږ کورونه یو هجرت کولی نه شو او مسلسل انکار خلوص باندې بار کېږي. له دې ویرې درته صد کولی نه شو. او خاوره یو لکه نسبت د ځمکې یو. خاوره یو لکه نسبت د ځمکې یو. مطلب موږ امانت د ځمکې یو او موږ هغه یو چې جنت مو خپل خراب کړو. اوس راغلي په بابت د ځمکې یو. سلامونه خوږو ستړي مشئ. جاوید شاه درمان یمه. سجاد وطي راسره ناست دی. ډېر ورځې نه هڅه کوو چې دا سړی به څنګه په لاس راشي او نن ناڅاپي په لاس راغلی دی. خوشبختي ګڼو ستاسو هم خپل هم. نو دی سره یو څه خبرې لرو، یو څه پوښتنې ترې کوو او بیا به ترېنه شعر ووایو. ښه؟ او دا راته ووایي تاسو موږ نه کوم ځای نه ګورئ. سجاده یاره په خیر ستړي مشئ. ډومبۍ خپرونه ده زموږ. ډېره مهرباني. ملاقاتونه خور ټایم کېږي ځکه چې داسې پروګرام بني چې مطلب دا دی موږ نیو میلو شوي او یو بل ته خوشحالېږو چې یو بل ووینو. خو زما بدبختي دا ده چې ته زموږ په دې سیمه باندې د څه وخت شو چې آباد یې، خو مطلب دا دی بس ته خپله مصروفه یې. ستا کارونه بلا ډېر دي، بیا خپله د ریډیو کار او بیا نور بلا کارونه. نو دغه باندې به یو بل بخو. څه صورتحال دی؟ شعر ښاپېرۍ نازلېږي که نه؟ د دې ښاپېرۍ خو سر رک شه. دا خو مطلب دا ده چې په ښه بد باندې پوه شوي دا ښاپېرۍ زموږ د سر نه ده کوزه شوې. خو بیا هم د ژوند په دغه ډېرو مصروفیاتو کې کله کله دغه ښاپېرۍ له چې کوم دی نو موږ وخت ورکوو. ستا د شعر محور څه وي سجاده؟ مطلب زیات تر شعر ته په کوم موضوع باندې لیکي؟ شعر که زه ډېر رومان طرف ته بوځم او زه ډېر داسې مطلب دا دی چې غواړم چې د ولس کم ډیمانډ دی هغه طرف ته لاړ شم. خو زما په دې وینه کې هغه انقلاب چې کوم دی نو هغه شامل دی او هغه جراثیم د هغې شامل دي. نو اکثر مانه شعر ډېر سنجیده شي. که زه ډېر کوشش کوم چې یاره داسې لږ ته که رومان طرف ته لاړ شم، خو د دې خاورې غمینه او د دې وطن غمینه مې داسې په دې خټه کې اخلې شوې ده چې درمانه چې د وطن ذکر مې پکې ني او د خاورې غږ مې پکې ني، د خاورې د پاره آواز مې پکې ني. نو زما په خیال باندې هغه شعر زه بیا په شعر کې نه حسابوم. که نه زموږ دلته بدقسمتي دا ده چې هغه شاعران په سوشل میډیا باندې بیا زیات راج کوي چې کوم په شعر په معنا باندې نه پوهېږي. خو بیا هم ښه ده، د پښتو د ادب دغه کار روان دی او موږ هم غواړو چې روان اوسي. دغه په ټیک ټاک باندې چې د شعر او شاعرۍ کوم یو ټرینډ دی چلیږي د پښتو، حالانکې مخکې داسې نو. مخکې به د یو چا ته چې ووایي چې ته څه کوې، هغه به چې وي زه شاعر یم، نو خلک به وایي دا اوزګار دی. دا نن سبا چې څومره عزت د شاعر پښتو د شاعرانو یا د پښتو د شعرونو کېږي، نو داسې ځواني ما په پښتو چېرته نه ده لیدلې. ته زیاتر نظم لیکي سجاده که نه؟ نظم هم لیکم او غزل چې کوم دی نو هغه هم لیکم، دواړه لیکم. کتاب او کتاب مواد مې د کتاب نه سیوا دي. خو د بده مرغه د ژوند منډه داسې ده چې په دې ځغل کې زه لا سم نیم، خو کمپوز دی. انشاءالله ډېر زر به کتونکو ته دغه زیرې چې کوم دی نو دا ور وکړي. تاسو څه وایئ چې شاعر پیدایشي وي که نه دا په زده کړو باندې هم کېږي؟ نه، زما په خیال باندې چې په زده کړو باندې په سلو کې ته چې ډېر کوشش وکړې نو د 30 نه تر 40% پورې ته دا کور کولی شي. خو دا هم ګاډ ګفټډ سیز دی. تاسو څه وایئ چې ابتدا کې استاد ضروري دی شاعرۍ کې؟ استاد ستا لپاره صرف د دې ضروري دی استاد ستا له خیال نشي پیدا کولی د شعر، او استاد چې کوم ستا دننه کوم کیفیات دي هغه تا کې نشي پیدا کولی. استاد صرف دغه دی چې تا ته ردیف او کاپیه چې کوم دی نو هغه سمه کړي. خو دغه ردیف او کاپیه باندې یو سړی بغیر استاد هم پوهېدی شي چې لکه مستقل استاد یې ځان له نیولې دا هم ضروري نه ده. د بل نه چې اوري نو په دې شعر کې دا وزن او بهر چې کوم دی د دې اندازه فطرتا انسان ته لګي چې یاره دې ټیم کې ما چپه سیوا کړه او دې ځای کې مې کمه کړه، که نه؟
نو استاد خو په هر یو سیس کې ډیر زیات ضروری دی خو لکه زما په خیال باندې که یو سړی دا وایي چې لکه بالکل د شاعرۍ دپاره به مستقل استاد نیسي نو دې سره زه 100% متفق نه یم، څه حده پورې متفق او زه خپل ځانیم دغه غوښتنه د هر استاد نه کوم چې که چېرې تاسو ته شاګرد شعر دروم کی نو هغې کې د خپل ځان نه بدلون مه کوئ. تاسو خپل شاګرد چې کوم دی مطلب تاسو نه اصلاح لي نو تاسو له پکار دي چې هغې ته خپله غلطي په ګوته کوي چې دې ځای کې ته غلط نور صحیح کول هغه بیا د هغه کار دی چې څنګه یې صحیح کوي. تاسو شاعرۍ کې اسلامي ټچ هم شته د دې څه وجه کېدی شي؟ بس اسلام نه بغیر خو مطلب دا دی چې هم زموږ زندګي نامکمله ده او اسلامي تعلیمات چې کوم دي نو هغه زموږ دپاره ضابط حیات دی. نو زما په خیال باندې چې شاعرۍ کې د خدای او د خدای د رسول ذکر نی نو هغه شاعري زه شاعرۍ کې نه حسابوم. ستاسو دننه یو ادب ذوق سړی دی، تاسو دغه شوق هغه څنګه خړوب کوئ؟ مطلب کوم یو ستاسو د خوښې داسې شاعر دی چې هغه تاسو ته تسکین بخلي؟ جاوید شاه درمان صاحب دا خو ملګري به بیا مانه خفه شي ځکه چې څومره سینیر نو زیات تر ما پیژني او زه هغې پیژنم نو شاعران ګڼ دي خو زما مخې ته چې ته کم ناست دی نو زه اکثر چې په پروګرامونو کې کله مطلب دا د جاوید شاه راپاسي نو زه خلکو چې کوم ما سره ګپ لګی کټ کې ناست دي زه په څنګلوم لږ غلی شي صبر کې دا هلک دغه کتاب انشاءالله تعالی ډیر زر به که خیري هغه به راشي ځکه د کمپوز د مرحلې نه تېرېږي او زر به که خیري چاپ شي ځکه چې دا وخت دی که نه دا وخت دی انشاءالله تعالی پکار دی چې خلک غوښتنې هم به کوي او بل ستاسو سوشل میډیا کې په څه کې دي اکاونټونه خپل تاسو پکې فعال یې؟ سجادوتي آفیشل په نوم باندې زما اکاونټ دی، په ټیک ټاک کې هم دی، د هغې نه علاوه د فیسبوک ته لارې چې کوم دی نو زما دی او نور که تاسو سجادوتي په یوټیوب ورکړو نو ګڼې چینلې راوځي خو هغه پردی ویډیوګانې اکثر ما ته ملګري وایي چې یاره دا که تا ګوره په دې ویډیو دومره ویوز راغلي دي که دا ستا وه نو تا ته به دومره ډالرې راغلی وي دا وګوره دا پردی دغه شوی دی که نه نو زه وخاندم زه یم یاره بس تا کله کله په منډه کې نه په منډه به مې داسې ډېر شوق مې نه دی کړی ګینې حالان کې بیا به ما یوټیوب ته کار ویلې وې بس کار به چلېده خو شکر د بل اړخ نه الله پاک ډېر لوی احسانات دي نو لحاظه دې طرف ته مې ډېره توجه نه ده کړې چې د دې نه انکم چې کوم دی نو هغه حاصل کړم. همدا ستا د ټیک ټاک اکاونټ په کوم نوم دی؟ دانیال همدان دو. دا تاسو د خبرونه چې دینه مخکې واوري د دانیال همدان آی ډي ټیک ټاک کې په دغه نوم ده او ادب ذوق ملګري وسره ملګري شیخه اوس په نن به موږ ته تصاور ډومبې سوال راته غزل به درته وویل او ستاسو چې کوم کانټینټ دی نو زیات تر کوشش به کوم چې داسې رومان طرف ته لاړ شو چې هغه روماني چې حقیقي روماني درمان صاحب د غزل مطلب ده چې بس را په خلا شه څه آزاد او یاره څه بندي بس را په خلا شه یاره بس را په خلا شه څه آزاد او یاره څه بندي راته ډاکټر ووي رګونه دي د زړه بندي شیرینه یاره خوږې شونډې رانه لرې ساته شیرینه یاره خوږې شونډې رانه لرې ساته شوګر ځپلی یم په ما باندې خواږه بندي شیرینه یاره خوږې شونډې رانه لرې ساته شوګر ځپلی یم په ما باندې خواږه بندي او د چا له مخه چې چینی سیندونه وبهېدل د چا له مخه چې چینی سیندونه وبهېدل په کربلا کې په هغو باندې اوبه بندي د پښتونخوا نه د پښتونخوا په اوبو هلته اوبه خر آزاد دی د پښتونخوا په اوبو هلته اوبه خر آزاد دی خو د پنجاب نه پښتونخوا باندې اوبه اوړه بند دي دا به بیا وایو د پښتونخوا په اوبو هلته اوبه خر آزاد دی د پښتونخوا په اوبو هلته اوبه خر آزاد دی خو د پنجاب نه پښتونخوا باندې اوړه بند دي او دا ملمنه لګه د دې ځای په قانون پوهه کې دا ملمنه لګه د دې ځای په قانون پوهه کې بام ته د نه خیجي په بام باندې خاطه بند دي او شعر دی چې زه د یو ښکلي مینې داسې پابند کړی یم زه د یو ښکلي مینې داسې پابند کړی یم ښکلي که ډېر دي په ما ښکلو ته کاته بند دي
د یار کوڅه هم سجاد خانه د جنت غوندې ده د یار کوڅه هم سجاد خانه د جنت غوندې ده مونږ دوزخیان یو زمونږ دلته تله راتله بند یو راته یوې سجاده ما باندې غزل ولیکه راته یوې سجاده ما باندې غزل ولیکه ما ورته وویل قربان زما مازغه بند دي. ډېر ښه ده یار ډېر ښه دی اورو ارشاد یو بل شعر به سره شریکم د غزل څو شعرونه دي چې ښکلي ښکاري د مرۍ کې اوبه ښکلي ښکاري د مرۍ کې اوبه ښکلي ښکاري د مرۍ کې اوبه سم د شیشې په سوراهۍ کې اوبه ښکلي ښکاري د مرۍ کې اوبه سم د شیشې په سوراهۍ کې اوبه ستاسو بیړۍ خو په اوبو کې ګرځي ستاسو بیړۍ خو په اوبو کې ګرځي زمونږ ګرځي په بیړۍ کې اوبه ډېر ښه شعر دی ستاسو بیړۍ خو په اوبو کې ګرځي زمونږ ګرځي په بیړۍ کې اوبه بابا که ستا له فلسفې ووتم بابا که ستا له فلسفې ووتم ورله به اوس کم ککرۍ کې اوبه بابا که ستا له فلسفې ووتم ورله به اوس کم ککرۍ کې اوبه د فرات خېټه د اوبو ډکه وه د فرات د فرات خېټه د اوبو ډکه وه حسین له نوې په پیالې کې اوبه د فرات خېټه د اوبو ډکه وه حسین له نوې په پیالې کې اوبه داسې وریږي مې د سترګو اوښکې څنګه چې وریږي په جړۍ کې اوبه داسې وریږي مې د سترګو اوښکې څنګه چې وریږي په جړۍ کې اوبه حاجرې ښه ده چې زمزم دې ووې حاجرې ښه ده چې زمزم دې ووې ګینې خورې به وې نړۍ کې اوبه حاجرې ښه ده چې زمزم دې ووې ګینې خورې به وې نړۍ کې اوبه حاجرې ښه ده چې زمزم دې ووې ګینې خورې به وې نړۍ کې اوبه سجاده دومره ضروري ده مینه څنګه چې ضروري دي زندګۍ کې اوبه څنګه چې ضروري دي زندګۍ کې اوبه ډېر ښه یاره ارشاد اورو دی او د غزل څو شعرونه دي درمان صاحب چې نه در نظم نه به تلوار وکمه تا ته به یاره انتظار وکمه نه در نظم نه به تلوار وکمه نه در نظم نه به تلوار وکمه تا ته به یاره انتظار وکمه ته د یزید په شانتې زور وښایه زه به حسین غوندې انکار وکمه ته د یزید په شانتې زور وښایه زه به حسین غوندې انکار وکمه او شعر د زما د ګل د ورکړې هیڅوک نشته زما د ګل د ورکړې هیڅوک نشته علمه څه به په بهار وکړمه زما د ګل د ورکړې هیڅوک نشته علمه څه به په بهار وکړمه زه وایم کله به دې ووینمه زه وایم کله به دې ووینمه ته وایې کله به پې وار وکړمه او په اشارو باندې مې پوه شه اشنا په اشارو باندې مې پوه شه اشنا زه دومره نه یم چې اظهار وکړمه او خدای مې پرځي روجې قبولې مکه خدای مې فرضي روجې قبولې مکه خدای مې فرضي روجې قبولې مکه که بې له مینې به بل کار وکړمه خدای مې فرضي روجې قبولې مکړه که بې له مینې به بل کار وکړمه زړه مې پې نه دی خو زه ستا له مخه زړه مې پې نه دی خو زه ستا له مخه بله جرګه به دې په پلار وکړمه او زړه مې پې نه دی خو زه ستا له مخه بله جرګه به دې په پلار وکړمه زه هغه شپه شب معراج ګڼمه په کومه شپه چې دې دیدار وکړمه زه هغه شپه شب معراج ګڼمه په کومه شپه چې دې دیدار وکړمه سجاده وی ویل که نه راګورې نو په سرتوره به ازار وکړمه نو په سرتوره به ازار وکړمه او یو ټپیزه دوه به درته ووایم چې اړخوا لاوه د ځمکه خوځي اړخوا لاوه د ځمکه خوځي اړخوا لاوه ده ځمکه خوځي زما توبه ده ځمکه خوځي اړخوا لاوه د ځمکه خوځي اړخوا لاوه د ځمکه خوځي زما توبه ده ځمکه خوځي دا څه کیسه ده ځمکه خوځي یا زلزله د ځمکه خوځي یا به مې یار سترګو له رپ ورکړی وي یا به مې یار سترګو له رپ ورکړی وي او چې مو بندیز پتله راتله شي جانانه وایه دا به څه شي
خوند به مورک د ژوندانه شي او کیدای شي بیا دیدنو نشي پرېږده چې نن د غېږ کې سمه وجاړمه پرېږده چې نن د غېږ کې سمه وجاړمه ډېر خیال او په دې باندې به د سره ختم کم چې ستی مې ګور کې کېدی ستی مې ګور کې کېدی خلک سوالی مې ګور کې کېدی خیر دی عرضی مې ګور کې کېدی او امانتي مې ګور کې کېدی چې یار خبر شي ما به خپل وطن ته وړینه چې یار خبر شي ما به خپل وطن ته ډېر خیال ډېر خوند یې وکړه یاره مننه ملګرو دا تاسو واورېدو سجاد هوتي ورو سره او د اخري کې خو بیا زمونږ هم کیفیت بدل کړه په دې ټپیزو باندې تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ د سجاد هوتي کوم شی ستاسو خوښ شو تاسو کولی شئ دغه کامنټ کې موږ ته اظهار وکړئ د خپلې مینې موږ سره نو اجازت غواړو الله پامان مننه یاره ډېر ښه